کتونکو یوه ښکلې جینۍ چې خپل یار پسې د کوره تښتېدلې وه او هغه په 7 کسانو ورسره دغه غلط کار کړی دی او بدکاریان یې ورسره کړي دي چې دغه ویډیوګانې اوس په سوشل میډیا باندې خپرې شوې دي. دغه جینۍ تصویر به تاسو په تمنیل لیدلی وي چې سترګې ورله په رومالۍ تړلي دي او هینډپران یې ورته په غوږونو کې لګولي دي. دغه پوره ویډیو موږ سره پرته ده چې د 7 کسانو ورسره دغه غلط کار کړی دی او دغه ویډیو ترې جوړه کړې ده چې جینۍ مافیانې ترې غواړي خو دغه هلکان یې چې نه پرېږدي او دغه غلط کارونه یې ورسره کړي دي. دغه جینۍ پوره حقیقت دا دی چې د خپل کوره تښتېدلې وه د یار سره او هغه یار یې چې دوکه ورسره وکړله خپلو ملګرو سره یې پیش کړې ده او ټوټلي 7 کسانو ورسره دغه بدکاریانې کړي، غلط کارونه یې ورسره کړي دي. دغه یو میسج د هغه جینکو دپاره دی چې کومې جینکۍ د خپل کورونو نه تښتي د یار په مدد سره، نو بیا داسې ډېر کسان شته دی چې هغوی صرف خپل هوس راغوستی وي او خپل حاجت یې خپل شوق یې پوره کوي او بیا یې په ډاګه پرېږدي. داسې کمتره هلکان وي چې هغه پاکه مینه لري او نکاح ورسره وکړي. خو دغه چې 7 کسانو ورسره بدکاري کړې ده، ویډیو ته یې هم جوړه کړې ده او اوس یې ورله په سوشل میډیا خپره کړې ده. نو دغه ویډیو زموږ پیج کې پرته ده، تاسو یې کتلی شئ چې دغه جینۍ سره 7 کسانو بدکاري کړې ده، سترګې یې ورله تړلي دي، هینډفري ورته لګولې ده او دا ترې مافیانې غواړي خو هغوی نه پرېږدي او دغه غلط کارونه یې ورسره کړي دي. دغه اپډیټ دغه معلوماتو چې د ویډیو باره کې م درکړو، که دغه ویډیو تاسو نه وي کتلي غواړئ زموږ پیج کې پرته ده، دغه ویډیو تاسو کتلی شئ.